تاسو هغه فعل باید ښه لیاده کړئ د املا سره د انشا سره او د ویلو سره چې نه څه رقم ته ویل کیږي چې هغه فعل د الی الی په معنا د تلل. دغه فعل چې دا کنه لکه څه رقم ته چې ما تاسو ته پرون په اوله جلسه کې توضیحات درکړي وو، تاسو چې کله وینئ وایئ چې ښه دا د چې دا د اول ګروپ فعل ده او دا اول ګروپ فعل زه باید څه رقم ته ولیکم، باید چې مثلا او ایغ ورنه واخلم او دغه ریښه چې دغه پاتې کېږي دغه باید ټول هغه فعلونه هغه ضمیرونه چې اوس زه غواړم چې ولیکم که نه هغې مخکې ولیکم او تخمینیزان ور اضافه کړم، بس خلاص مثلا د رقم ته یعنی اسانه مثلا الی مې زده کړلو او زه همیشه کولی شم چې د الی زده کړم. ما تاسو ته پرون شپې ویلي وو که نه چې په فرانسوي کې همیشه داسې یعنی همیشه استثناءات پکې ډېر دي، همیشه ته یو قانون دې ځای پورې راځي نو په دا ځای کې یو ځلې بندېږي، دې ځای نه بعد چې دا که نه څه شروع کېږي استثناءات شروع کېږي. استثناءات چې شروع شول بیا نو باقي لاره یا باید ته د استثناءاتو سره مخ ته لاړ شې، یعنی هغه قاعده چې تا زده کړې دی هغه قانون چې تا زده کړی ده هغه تر دې ځایه پورې کار کوي، هغې نه پس بیا نوره بندېږي. نو ته باید استثناءات زده کړې، استثناءات حفظه کړې او دا نه ده چې مثلا هغه استثناءاتو ته بیا یعنی په یو قانون پسې یعنی یو قانون ورته ولټوي چې ښه دا ولې داسې شوی ده، هغه استثناء ده او استثناء باید همداسې ذهن ته وسپارئ. نو دې په خاطر دغه فعل چې دا د جمله هغه فعلونو نه ده چې تر دې ځایه پورې هغه نوره مثلا هغه د پرون شپې قاعده یا د اولې جلسې قاعده کار کوي، نو دا چې دا د استثناء ده او دې ځای نه بعد دا په استثناء کې ده او دې لپاره موږ باید چې ځکه چې دا په استثناء کې ده باید دا په خپله هغه ډول چې لیکل شوی ده هغسې یې باید حفظ کړو. چې زه غواړم دا خط پاکې کړم، هغه شنه خطه د دغه او هغه ما ځکه ورنه پاکه کړل ځکه چې دغه نوره د اول ګروپ ده، اما په هغه سره خطه کې چې دلته ما تاسو ته باسلې وه په هغه کې نه راځي، په شنه خطه کې ده. نو دې لپاره ضرورت نشته چې او هغه ورنه پاکو دا واخلو وای نخلو، یعنی دا همداسې زده کړه چې که خپله الې مکمله لیکې داسې غوندې باید ولیکې، که غواړې چې ګردان یې کړې څه رقم ته یې ګردان کړې. اوس مثلا زه اول لیکم خپل هغه ودنې ضمیرونه، je, tu, il, elle, nous, vous, il جمع حالت او د ال جمع حالت. اوس دې ته څه رقم ته زه دغه الې ګردانوم، د دې ګردان بیا یعنی وایم چې دې ته اصلا کومه قاعده وجود نه لري او زه غواړم چې دا په مختلف رنګونو کې تاسو ته ولیکم چې تاسو همداسې حفظ کړئ. مثلا زه لیکم که نه چې je vais، الې څه رقم ته ګردانوي je vais، یعنی مثلا همدا رقم ته باید دا دواړه حفظ کړئ، بس خلاص کومه قاعده ورته نشته. tu vas، il elle va، زه باید چې رنګ ویره مې شوله چې دې ته رنګ بدل کړم. ښه لیکم چې tu vas، او دې ته لیکم چې il elle va. ښه اوس دې ته لیکم چې nous allons، او دې ته لیکم چې vous allez، او دې یعنې جمع حالت ته یې لیکم چې او دا مې بیا رنګونه مې بدل نه کړل. او جمع حالت ته یې لیکم چې vont. دغه شول د دې ګردان چې د دې ګردان بیا هم زه دا خبره کوم چې تاسو یې باید همداسې زده کړئ.
اوس زه غواړم چې تاسو ته یو ځل یعنی درته ووایم چې څه رقم ته مثلا تلفظ کیږي. مونږ وایو چې je vais، tu vas، elle va، nous allons، vous allez، ils vont. اوس په دغه فعل کې یو بل یعنی تشریح موجود لري چې دلته مونږ وایو چې nous allons، vous allez کنه، یعنی تاسو د زی غږ اورئ. دې ته مونږ سره هم ته تشریح لرو. کله چې اس دغه اس او دغه اس کله چې اس د دوه واولو په منځ کې راشي بیا نو د اس غږ څه شي کیږي؟ زی غونته ویل کیږي. مثلا اس دوستانو زه تاسو نه واقعا ډیره بخښنه غواړم چې درس منځ کې هغه ماته زنګ راغلو د دې لپاره لایف بند شولو. زه نه پوهېږم چې تاسو ته کوم ځای پورې پوه شولئ. واقعا چې زه بخښنه غواړم. بیا ما ویلې کنه چې کله چې اس دلته دا اس چې دلته راشي دا ولې د زاید غونته یا مثلا د زی غونته ویل کیږي. کله چې اس د دوه واولو په منځ کې راشي نو دا څه کیږي؟ اس نه ویل کیږي، زی ویل کیږي. او دلته د موږ دوه واوله کوم دي؟ د موږ دوه واوله دلته یو چې دا یو ده او بل چې دا ا ده یا مثلا ای ده. دا واول ده او دام واول ده. نو اس د دوی دو په منځ کې راغلی ده نو دا مساوي کیږي زی ده او غږ یعنی مثلا غږ لري. دلته موږ داسې وایو چې nous allons یعنی اس تلفظ کوو. لکه پرون شپه مثلا مونږ نه وی چې نوز یا مثلا نوز پغلون یعنی اسم اصلا نه ویلو کنه تمام وی چې نو پغل نو پغلون وو پغلی. خودان شپه چې دا کنه مثلا ځکه نن د دې فعل سره دغه اسم غږ پیدا کوي او غږ هم چې دا زیاده ځکه چې د دوه واولو په منځ کې راغلی ده او د بل وو تم چې دا هم دا خبره ده یو ادا او بل یو ده او زاید چې د دوه د نو واولو په منځ کې راغلی ده بیا هم چې کیږي زی غونته ویل کیږي یا زاید غونته ویل کیږي. او زه غواړم چې تاسو ته د دې نه دوه مثال ولیکم بیا تاسو ته وخت درکوم چې سکرین شاټ که غواړئ ورنه واخلئ سکرین شاټ ورنه واخلئ بیا نو زو بیا لږ کومنټونه خلاصوم بیا تاسو خپل سوال وکړئ به هغې نه پس بیا بل د دویم ګروپ درس شروع کوم. ښه زه ته اوس وغواړم چې دې ته مثال ولیکم. نو زه دې ته لیکم چې je vais à l'école. زه مکتب ته ځم. دلته جو چې دا څه معنا لري؟ جو یعنی ضمیر او وی چې دا د الی فعل هغه دا ګردان ده نو دې ته لیکم چې فعل ده او الیکول چې دا د جملې تکمیل کننده یا د جملې پوره کولو یعنی پوره جمله ده چې لیکلې مې ده. او که بل مثال ولیکم چې بل مثال لیکم چې اول ولیکم چې اگزامپل لیکم چې nous allons au marché. nous allons au marché. موږ بازار ته ځو. دلته نو چې دا بیا هم چې ده د مونږه ضمیر ده
تاسو به وایئ چې مثلا دا ولې هر ځل هر یو ضمیر ته لیک چې ضمیر ده، مثلا ولې هر وایي چې ضمیر ده ښه مونږ پوه شو. دې دپاره وایم چې مثلا هغه دوستان چې نه دي پوه شوي یا مثلا شاید هم نه وي هغوی هم پوه شي او ښه د مونږ تاسو په ذهن کې پاتې شي چې دغه ښه دا ضمیرو ده او دغه چې ده د الف فعل گردان ده. بیا زه وایم چې مثلا موږ بازار ته ځو، زه مکتب ته ځم. دې ځای پورې تاسو که کوم سوال لرئ ما نه کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. زه ځکه غواړم چې تاسو ته کومنټونه بیرته خلاص کم او که غواړئ چې سکرین شاټ ورنه واخلئ کولی شئ چې سکرین شاټ ورنه واخلئ. علي تللو ته وایي، هغه د مال ته لیکلي دي چې تلل. علي تللو ته وایي د تللو فعل ده. ګل خان ویلي دي چې موږ ته هر زمان کې یو جمله ولیکه، خو زه هر زمان چې کله وایم یعنی مثلا چې کله تاسو ته لیکم په آینده شپو کې بیا هغه وخت کې تاسو ته جملې پکې جوړوم نه کېږي چې په یوه شپه د هر زمان ته جمله ولیکم لکه ټول ګډوډ کېږي. بیا او او ای ترمنځ څه فرق ده؟ او او ای یو درس ده چې دغه په هغه لم بیا یوه شپه حتما دغه راتلونکي جلسو کې یعنی دغه نږدې جلسو کې به حتما یوه شپه دغه او دغه ټول باندې به خبرې کوو چې دا مثلا څه معنا لري. که دومره یعنی مثلا نن د ګروپو هغه د درس ده او لږ تقریبا ابتدایي درس ده، نو نه کېږي چې مثلا ټول خبرې نن وکړو ځکه د تاسو نم ګډوډېږي او ما نم بیا هغه دغه د درس سیستم ما نم مثلا د لاسه ځي چې ښه اوس چېرته وم کوم ځای نه باید بیرته شروع کړم او چېرته باید درس ورکړم. je suis allé نه کېږي je vais د دلته ما لیکلی ده چې je vais همداسې باید حفظ کې. جمله وجود نه لري، جملو وجود لري چې مساوي او کېږي. صحیح ده. دوستان یو خبره درته وکم، ما مثلا کومنټونه خلاص کړي دي چې تاسو که د دې ځای پورې په دغه درس کې کنه په دغه موضوع کې کوم سوال لرئ پوښتنه وکړئ، کنه دغه باقي پیشنهادات انتقادات او د نور خبرې به اخره کې چې زه کله کومنټونه یعنی خلاصوم چې کله درس خلاص شي بیا به دې خبرو باندې خبرې وکړو. سیده زه به بیرته اوس کومنټونه بند کړم، درس ته به لاړ شو ځکه چې زه څنګه چې زه ګورم تر اوسه پورې کوم سوال نشته او نوره پیشنهادات دي چې د هغه به آخره کې ګورو. اوس دا د اول ګروپ یعنی د اول ګروپ فعل و چې دغه هغه جمله د استثناءاتو نه و چې تاسو باید همداسې باید زده کړئ، یعنی هیڅ کومه قاعده ورته وجود نه لري او تاسو ته بیا هم وایم چې دا ډېر مهم فعل ده، باید چې دا حفظ کړئ ځکه چې آینده ورځو کې په آینده درسونو کې دا مو ډېر په کار کېږي او دې نه ډېر کار اخلو او دا باید مثلا املا مو زده وي، باید پوه شئ چې وی کوم معنا شول، وای کوم معنا شول، الان څه معنا لري، الی څه معنا لري، وان څه معنا لري، چې مثلا هغه وخت کې بیا هغه باقي هغه د زمان یا د هر تشریح د آینده درس په هغه باندې ښه پوهېږئ چې کله مو دا زده وي. زه به دا پاک کړم. موږ پرون شپه د
د اول ګروپ فعلونه وویل او د اول ګروپ قاعده مو زده کړله چې څنګه کولی شو اول ګروپ نه یعنی د فعل ریښه واخلو او هغې ته ترمینیزان ور اضافه کو او په جملو کې یعنی استفاده کو او یعنی کلا د اول ګروپ په هکله تاسو پرون شپه ټولې خبرې یا هم هغه قانونونه یې تاسو زده کړل. نن چې ده که نه د نن ورځ درس چې ده د دویم ګروپ په هکله ده چې دویم ګروپ سره هم ترجمې جوړېږي. خو زه غواړم چې د دویم ګروپ نه تاسو ته یو فعل ولیکم، هغې فعل په لیکلو سره یې همداسې تاسو ته ورو ورو تشریح کوم چې د دویم ګروپ فعل یو فعل چې ده او یو بله خبره چې تاسو د دویم ګروپ ټولو فعلونو نه کولی شئ چې ځان ته یو لیست ولیکئ. یو لیست ولیکئ، مثلا په یوه ورقه سپینه ورقه کې یو لیست ځان ته ټول د دویم ګروپ هغه ګروپ مثلا فعلونه ځان ته ولیکئ، بیا یې خپلې په کوټه یې مثلا هر ځای کې چې تاسو غواړئ هغه ځان ته په دیواله باندې ښخ کړئ. کله چې هر وخت یې ورنه تېرېږئ یا هغه ګورئ سترګې مو چې په لګېږي هغه تاسو مثلا تاسو ته تکراریږي او یوه قاعده ورته وجود لري چې هغه قاعده هم ورته زده کوئ، نو په هغه قاعده باندې ټول د دویم ګروپ فعلونه یعنی هغه د تاسو لیست چې تاسو جوړ کړی وي او ټول فعلونه مو سره ټول کړي وي او په هغه لیست کې مو لیکلی وي، شاید هغه لیست مو لږ اوږد وي خو حداقل یو چوکاټ ده، مثلا دا یو چوکاټ ده په دغه کې ده او دغه نه دوی نه وځي، مثلا همدا کې یې قاعده هم زده کوئ، همدا کې تاسو پوهېږئ چې دا د دویم ګروپ دی، تنها فعل زده کوئ، ترجمه یې فعل ترجمه یې فعل ترجمه یې قاعده د یو فعل ته چې زده کړله د هغې ټولو ته بیا نور هغه یوه قاعده ده. ښه د دویم ګروپ چې ده که نه هغه ده دویم ګروپ یو فعل چې زه غواړم تاسو ته ولیکم فینیر یا هم ختم کول. یم پای ته رسول. پای ته رسول. ښه د دې فعل هغه چې ده که نه لکه مونږ اول ویلي وو پرون شپه هم چې دویم فعل د دویم ګروپ فعلونه چې دي باید چې داسې هلته یعنې ایسان راشي، بیا نو مونږ پوهېږو چې دغه چې د دویم ګروپ فعلونه دي. زه به اول خپل ضمیرونه ولیکم. زه لیکم چې ژو تو ایل elle, nous, vous, il جمع حالت او د ال جمع حالت. دینه یې چې کوو دینه یې دغه اغ لرې کوو، دغه اغ ورنه لرې کوو، تنها دغه فیني یې اخلو، فیني یې اخلو، دلته یې ټولو فعلونو مخ ته یې فینیر لیکو. فینی 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 چې زه یې کله داسې چې زه یې لیکم که نه تاسو هم کولی شئ چې هم زمان ما سره یو کتابچه او قلم خپل مخ ته کېږدئ، همداسې تاسو هم لیکئ چې کله دا لیکم همدومره وخت شته چې زه هم لیکم، تاسو هم لیکلی شئ کله چې دا لیکم. د ما په نظر چې کله یې هم اورئ او هم یې لیکئ دا ښه ذهن یعنې د ما په خیال سره چې دا په ذهن کې ښه کېږي. اوس د دې دپاره دې ته چې ده که نه مونږ بیا ترمینیزمونه لرو چې دا ترمینیزمونه چې تاسو حفظ کړئ دا هم په اول دا هم په دویم ګروپ کې کولی شئ چې یعنې ورنه کار واخلئ او هم په دریم ګروپ کې چې د دې ترمینیزمونه هم چې دي د دې درو هغه د اول ګروپ غونته دي او دغه درې دانې اولې چې دي دغه درې فرق لري چې دې ولم یعنې تقریبا آسان دي ځکه چې زه ترمینیزمونه په قوس کې لیکم بیا هم وایم چې په عادي حالت کې په قوس کې نه لیکلی کېږي. ژو ته چې ده اس ده، تو ته هم اس شته او ایل و ال ته همچنان تی شته. دې ته مونږ لیکو چې اس دوز اس او زد، دې ته مونږ لیکو چې دوز اس او ان تی. اوس مونږ دا څه رقم ته یعنې د دې تلفظات څه رقم ته دي، دا اس دا اس دا تی نه ویل کېږي، مونږ څه رقم ته وایو ژو فیني، تو فیني، il elle finit، nous finissons، vous finissez
il elle finissent تر دې ځایه پورې ویل کېږي او انتې نه ویل کېږي تنها دوه دانې ایسای ویل کېږي بس خلاص بیا هم زه وایم je finis tu finis il elle finit nous finissons vous finissez il elle finissent دغه شول دای هم گردان شولو او همچنان یعنی د مخ نه ویل یعنی تلفظات شول زه اوس تاسو ته یو مثال هم د دې نه لیکم چې کله توازی شي بیا تاسو هم دغه باقي مثلا کوم ضمیرونه چې پاتې کېږي دې ته کوشش وکړئ چې حتما مثالونه جوړ کړئ کله چې تاسو یو شی زده کوئ او هغه بیرته په جمله کې استعمالوئ هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې هغه ښه په حافظه کې یعنې ښې حافظې ته هم وسپارئ او هغه پوهیږئ چې مثلا دغه ځای کې چې ما استعمال کړلو دا صحیح و او دې ته مثال جوړول دغه ټولې لارې دي چې تاسو ته کومک کوي چې تاسو مثلا د دې لیکل د دې ګردانول او د دې استعمالول زده کوئ یعنی د هر فعل د هر چی چې تاسو کله ولیکئ په تکرار سره کولی شئ چې ښه یې زده کړئ ښه زه لیکم چې مثال به ولیکم مثلا لیکم چې اگزامپل je finis mes je finis mes devoirs. دلته جو څه معنا ورکوي جو چې دا بیا جو ضمیر ده فیني تر دې ځایه پورې فعل ده یا فعل ریښه موږ کولی شو ورته ووایي او اس چې ده اس terminaison ده mes devoirs زه کورنۍ دندې مې خلاصوم یا هم زه کورنۍ دندې ختموم بل مثال کولی کوم موږ وایو چې بل مثال ته موږ لرو چې nous finissons le projet وایي چې مونږه پروژه خلاصوو یا هم ختموو بیا هم دلته نو چې ده نو ضمیر ده فینیس فعل ده او دغه دینه دا چې ده terminaison ده لو پروژه مونږه پروژه خلاصوو تر دې ځایه پورې که تاسو دې نه سکرین شاټ اخلئ سکرین شاټ ورنه واخلئ او دغه و د مونږ د نن شپې درس د مثالونو